بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي فبظلم او دا غي ظلم د وجنا من الذين د هغه کسان طرفنا هادو چې يهوديان دي. فبظلم من الذين دا هغه کسانو د ظلم په وجه باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا مونږ حرام کړه عليهم په دوی باندې طيبات پاک سيزونه وحلت لهم وحلت چې حلال کړی شوي لهم د دې دپاره وبصدهم او د دې منع کول د هغې په وجه او د دې د منع کولو په وجه وبصدهم او د دې د منع کولو په وجه عن سبیل الله د الله د لار نه کثیرا ډیر زیات وبصدهم عن سبیل الله کثیرا او د الله جل شانه نه ډیر خلق د منع کولو په وجه واخذهم الربا واخذهم او د دې اغستل الربا سود لرا وقد نهوا عنه وقد نهوا او په تحقیق سره دې منع کړی شوي عنه د سود د اغستونه وقد نهوا عنه او دې په تحقیق سره منع کړی شوي عنه د سود د اغستونه واکلهم او د دې خوړل اموال الناس د خلکو مالونه بالباطل غلط طریقه واعتدنا من تیار کړی للکافرین د کافرانو لپاره منهم د دینه عذابا الیما دردناک عذاب. الله جل شانه فرمایي چې د دې يهوديانو د ظلم په وجه باندې مونږ په دې باندې حلال سيزونه حرام کړه ادي به د الله جل شانه د لار نه خلق منع کول د دې په وجه دې له مونږه سزاګانې ورکړي او دیبا سود اغستو د خلکو نه حالن کې الله فرمایي دا ما منع کړو او د خلکو مالونه به په ناروا طریقه باندې خوړل د خلکو مال به غلط استعمالو او مونږ الله جل شانو فرمایي د دې خلکو د پاره مخکې مولا سزا ورکړي دا او بیا په آخرت کې موږ سزا ورکو دردناک عذاب دې دې لپاره په آخرت کې. فبظلم من الذين هادوا د دې يهوديانو د ظلم په وجه باندې فبظلم من الذين هادوا د دې يهوديانو د ظلم په وجه باندې حرمنا عليهم طيبات احلت لهم حرمنا عليهم حرام کړو په دې باندې طيبات پاک سيزونه احلت لهم کم چې دې لپاره حلال. الله جل شانو فرمایي چې دې ظلم کړو نو ما په حلال سيزونه حرام کړو ظلم دا کړو چې دی يهوديانو په خپله حرام ته به حلال وي او حلال ته به حرام وي. الله فرمایي ما په دغه د وجنه ډیر سيزونه حرام کړو هغه سيزونه چې مخکې دي د پر الله جل شانو حلال کړو ټول خلکو د پر حلال او هغه سيزونه الله په دې حرام کړو. الله جل شانو په دې باندې دا ګړو بيزو او د غویانو د دې وازګې په حرامه کړو اس ډیر سارویو په سارو کې چې الله جل شانو هغه په دې باندې حرام کړو در دې نه اهله په وجو د ظلم په وجو او د دې یو بل نقصان چې الله جل شانو فرمایي چې دې باندې ما حلال حرام کړو وبصدهم عن سبيل الله كثيرا خلق به د الله د لار نه منع کول ګورې نه د يهوديانو ته چې چرتم د الله جل شانو حکم دی ته راغلو دی به ټوکې کولې په هغې پورې د دې دپاره چې دا خلک د الله جل شانو دا خبره ونه مني. لکه هغه د تورات هغه خبر راغلی وه د تورات په مسله کې څه چل شوی و چې دی راله او خلکو ته وي عامو خلکو ته چیر الله جل شانو فرمای چې کوم خبره منه استاسو خدا او کوم نه منه هغه استاسو خدا
څه ومنئ او څه مه منئ. چې کوم ستاسو د وسه ده هغه شریعت هغه فالو کوئ، او کوم چې ستاسو د وسه نه ده بس هغه پرېږدئ وغورځوئ. دا مختلفې ټوکې د الله جل شانه د شریعت نه خلک منع کول، د الله جل شانه د احکاماتو نه خلک منع کول، د الله د دین نه او د الله د لارې نه خلک منع کول، دا د یهودیانو کارو نه. الله فرمایي دام یو وجه و چې دی ما په دغې عذاب کې اخته کړه چې حلال مې په حرام کړه. بل الله جل شانه فرمایي د دې یو غټ نقصان و اخذهم الربا، دی به د خلکو نه سود اغستو، سود به ډېر په شوق سره خوړو. و اخذهم اغستل د دوی الربا د سود مال. د دې نه دا خبره معلومیږي چې الله جل شانه د سود په وجه او وروسته به راشي و اکلهم اموال الناس بالباطل، د خلکو مال به غلط استعمالو. د دې د وجه الله جل شانه فرمایي په دې باندې ما د دنیا لنډه تنګه کړه، هغه حلال څیزونه مې په حرام کړه. دا دومره خطرناک څیز دی پردی مال غلط استعمالول یا سود اغستل یا سود خوړل. نه الله جل شانه فرمایي و اخذهم الربا. بل ګناه دا وا چې سود به اغستو د خلکو نه، وقد نهوا عنه، حالانکه الله فرمایي څنګه چې تاسو د سود نه منع کړي هغې مې هم د سود نه منع کړي، خو هغې دا سود دا د هغې حکم باوجود واغستو چې ما منع کړو، د هغه منې باوجود یې هغه څیز واغستو. نو الله جل شانه فرمایي چې ما په دنیا لنډه تنګه کړه، نو هسې نه چې تاسو سود علی او دغه شانتې پردی مال غلط استعمالوي او پردي حقوق خورئ، د هغې د وجې به په تاسو هم دنیا لنډه تنګه کم. ښه په دنیا کې به دله سزا درکم، آخرت خو به وي او په دنیا کې به هم دله سزا درکم. و اخذهم الربا، دی به سود اغستو. وقد نهوا عنه، په تحقیق سره الله دوی منع کړي د سود نه. وقد نهوا، په تحقیق سره دوی منع کړی شوي عنه د سود نه. و اکلهم اموال الناس، بله ګناه دا وه چې د خلکو مال به خوړو بالباطل، په غلطه طریقه. مونږ ته چې څنګه حکم و چې پردی مال به نه استعمالوي د هغه د اجازت نه بغیر، او مونږ ته چې څنګه حکم و چې د پردی مال به د هغه د خوښې نه بغیر نه استعمالوي، پردي مالونه به نه خوري په غلطه طریقه باندې، په نارواو باندې. غلا به نه کوئ، دوکه به نه کوئ، پردي خېټه کې به خپلې پنج نه باسي، پردی حق به نه خوري. الله جل شانه فرمایي څنګه چې مې تاسو منع کړي یې چې مسلمانانو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسو خپل منځ کې چې د یو بل مال دی هغه په غلطه طریقه مه استعمالوئ. نو ما هغې ته مې ویلي چې مه استعمالوئ، هغې سود مو اغستو، پردي مالونه یې غلط استعمال کړه، نو سزا مې ورله دا ورکړه چې دنیا مې په لنډه تنګه کړه، حلال مې ورته حرام کړه. نو په تاسو هم کولی شم الله جل شانه فرمایي و اکلهم اموال الناس بالباطل، او د خلکو مالونه په ناجایز استعمالول. د دې د وجې الله فرمایي دې له ما سزا دا ورکړه چې حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. دغه د دنیا سزا وه، اوس د آخرت سزا څه ده؟ واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. په دې کې چې په دې یهودو کې کم کفار دي او ناشکره خلک دي او زما حکم نه مني او د هغې نه انکار کوي، داسې خلکو دپاره ما په آخرت کې هم دردناک عذاب تیار کړی. الله جل شانه فرمایي دلته خبره ختمه شوه. ګورئ ګناه چې که نه ګناه دا په دوه طریقو باندې خلک کوي. بسو په دوو طریقو باندې څومره چې بیا ګناه دومره د هغې سزا. دا فارموله مې یاده شوه. اوس په دوو طریقو چې کومه ګناه کېږي یا کومه ګناه ده هغه دا ده چې یا ته د الله جل شانو حق ضایع کړي یا د بندګانو حق ضایع کړي. د الله حق تلفیو کړي یا د بندګانو حق تلفیو کړي. د الله حقوق د خپو د لاندې کړي یا د بندګانو حقوق د خپو د لاندې کړي. خو دغه دوه طریقې دي که نه. هغه درېیم څه چې تاسو ته ما ویلي و اخلاق، نو بد اخلاقي کول هم د بندګانو حق وال دي که نه. نو ټول ګناهونه مونږ راجمع کړه په څو خبرو کې؟ په دوو خبرو. حقوق الله پرېښودل او حقوق العباد پرېښودل. مطلب دا دی هغې له توجه نه ورکول او هغه ضایع کول، دا مې مطلب.
اوس په دې آیتونو مبارکو کې وګورئ د یهودیانو چې کوم ګناهونه وو هغه په څو قسمه وو؟ په دوه قسمه. نو الله جل شانه ول سزا په دوه قسمه ورکړه چې یو د دنیا سزا او یو د آخرت سزا. څنګه؟ لومبه وګورئ کنه الله جل شانه فرمای چې وبصدهم عن سبيل الله كثيرا دی به ډیر خلق د الله جل شانه د لار نه منع کول. اوس د الله جل شانه د لار نه منع کول په دې کې دوه حقوق رااله. یو دا چې الله جل شانه د دې خبره ترغیب ورکړي چې زما لارې طرف ته خلق راوبلئ، نو دی د الله حکم د خپو د لاندې کو او دویمه څه چلو کو بندګانو حق هم ځای کو، ځکه بنده ته بس کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکې او د دې الټه کارو کو نهي عن المعروف او امر بالمنکر وکړو، الټه شو خبره. نو بصدهم عن سبيل الله یو ګناه داوا چې پای کې د الله حکم ځای کې دو بل د بندګانو حکم ځای کې دو. دویم واخذهم الربا د خلکو نه سود غستل، د خلکو نه سود غست دې کوم د الله جل شانو حکم دیو او د بندګانو حق دی، د بندګانو حق مو چانو سود غستل داغه حق والی کنه دیوال انسانی حقوق دي کنه، سود غستل انسانی حقوق دي او د الله حکم پکې دی. څنګه د الله حق ته پکې الله جل شانو حکم کړو وقد نهوا عنه دي د سود نه منع کړو دي بیا هم کول نو د الله حق ضایع کو قضایا نه د الله حکم هم د خپل لاندې کو. او دریم واکلهم اموال الناس بالباطل د الله حکم دا چې د بندګانو مال به غلط نه استعمالي، ځکه دا د بنده حق دی، د بنده حق خدای غدي غلط استعمال کو خدای الله حق هم ضایع کو چې د الله حکم. نو ګناهونه په څو قسمو؟ په دوه قسمه، یې د الله حق او یوي د بندګانو حق. نو عذابونه مولا دوه ورکړه، یو عذاب د په دنیا کې په حلال حرام کړه او دویمه خبر ده چې واعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما، اخرت مولا هغه کې مولا دردناک عذاب تیار. نو سزاګانی ګناهونه دوه قسمه، نو سزاګانی دوه قسمه. او دغه الله جل شانه فرمای په بل ځای کې وجزاء سیئه سیئه چې د ګناه بدل سي سزای، د یو ګناه بدل یوا سزای. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چې یو نیک کارو کو یو پلس په ول ورکوم. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها، چې ګناه وکړه بس دغه ګناه سزا به ته صرف ملاويږي، سیوا وتا نه ملاويږي. دا هغه څه دي چې ګناهونه دوه قسمه نو سزاګانې هم څو قسمه شوي؟ دوه قسمه. ما سره دیو چې ما سره د یو خاندان 1 لک روپۍ دي او دا د اغي حق ته، خو زما ما ته په یو واسطه سره ملاو شوی دی د حکومت ته طرف نه. نو زه اوس دا غواړم چې دا اغي ته واپس کم. او دغه خلک ډیر زیات خبیثان دي، اسې نه چې داور را باندې وکړي چرته. نو اوس په زه د دې دا حق دي ته څنګه رسومه؟ داسې کار وکړه چې دا ته پته لري چې یاره ما ته دې نقصان رسوي، اوس پر من دعوه وکړي او د هغې حق پیغام ورته رسوي. نو پوسټ آفس ته لاړ شه او د هغې ځای نه ورته ورولېږه او یا پې د سره ریټرن ایډرس مې لیکه، د واپس کېدو ایډرس پې مې لیکه او یا پې ولیکه ګورنمنټ آف پاکستان. بس ټیک ده که نه؟ تا ووایي چې د حکومت طرف نه میلاو شوي د هغې پیسې دي، دروغ به هم رانه شي او که ریټرن ایډرس پې نه لیکي نو هم ښه ده. بس دغې طریقه ده. ښه یو زنانه سوال کړی چې د ماشوم د پیدا کېدو نه پس کم چې د څلوېښتې اینه وي نو هغه 22 ورځې راشي او د هغې نه پس بیا مکمل ودرېږي. نو زه به اوس 40 ورځو ته انتظار کوم که نه د 22 ورځو نه پس بیا بلکل پاک شوم؟ دقه ستا نفاس دی، دقه ستا 40 ده 22 ورځې اینه راتله د ماشوم د پیدایش نه پس او بیا دا ودرېده او دقه شانتي کېږي تا سره، دقه 22 ورځې ستا څه دی؟ نفاس دی. دغه 22 ورځې ستا 40 ده. 40 دا مطلب نه چې خامخا 40 ورځې به پوره کړې. 40 دا مطلب چې دا کومه اینه د ماشوم د ولادت نه پس راځي نو دا که د 40 ورځو نه سیوا کېږي نه او د 15 ورځو نه کمیږي نه
دې په منځ کې د 15 نه سیوا او د سلويخو نه مخکې که په هر ورځ باندې بند شوه او دغه ستا عادتي بس په دغه ورځ باندې ته پاکه یې ښه د دغې نه پس به بیا څه سټارټ کړې خپل لمونځونه به هم سټارټ کړې خپلې روژې به هم سټارټ کړې سلويخو ورځو ته انتظار کول نه دي پکار پروویډنټ فنڈ لینا جائز ہے یا نہیں او جائز دے دا د فنڈ یو قسم دی دا محکمو والا ورکی کومه محکمه کې سړی نوکری که نه د ریټایرمنټ نه پس اکثر دا ملاویږي پروویډنټ فنډ اخیستلی جایز دی د محکمې د طرف نه زمونږ جمعه 3 چته دی د خلکو په خپل منځ کې اختلاف دی څوک وایي امام له په بیسمنټ کې ودرېدل ضروري دي او څوک وایي په مین فلور کې او څوک وایي په بره چت کې اختلاف دی اوس څوک ګوره عموما دا خبر ځان سره یاد ساتئ چې عام طور باندې امام په مین فلور کې ودرېږي په مین فلور کې نو بهتر هم دغه دی چې امام په څه کې ودرېږي په مین فلور کې ودرېږي لاندې په بیسمنټ کې ودرېدل هم ضروري نه دي په مین فلور کې هم ضروري نه دي او بره په چت هم ضروري نه دي په هر یو کې ودرېدی شي ودرېدی روا ناروا والا خبره نه ده دی خو اختلاف ته چې دلته ودرېدل جایز دي دلته نه دي جایز خبره دا چې په درې واړو چتونو کې امام ودرېدی شي هېڅ نقصان نشته او بهتره دا چې په مین فلور کې ودرېږي په بیسمنټ کې افضله طریقه نه ده او بره په چت کې هم افضله نه ده ښه خبره ده چې په مین فلور کې ودرېږي ښه که ته دا وایې چې په ځمکه باندې سجده نه راځي نو دې خو دا مطلب شي په دویم چت کې خلک ولاړ دي د هغې مونځ نه کېږي پوهېږي دا دویم چت او دریم چت دا داسې دی لکه څه ځمکه هېڅ نقصان پکې نشته ښه دا به ستا شکي اسې چې یاره دا خو چونکې ځمکې نه چوت ولاړ دي سجده به نه کېږي بیا خو لاندې د دنیا ټایلونه لګېدلي دي او ماربلې لګېدلي دي او د هغې د پاسه جانمازونه خواره شوي او کارپټ خور شوي بیا خو هغه هم لر کول پکار دي صرف په خټه باندې مونږ سجده ولګو په خاوره باندې هغه بیا د ټول نه بهتره ده په خاوره سجده لګول په تیمم کې د ګوتو خلال کول دا ضروري دي او واجب دي ښه که دننه ورته خاوره نه ورغلي نو واجب دي دی وایي چې ما سره حلال مال او حرام مال د هغې مکسچرونه د هغې څه پروفټ راغلی د هغې استعمالولی شي ښه د سودا چې کله وزن کیږي نو آیا د اغستونکي او د خرڅونکي دغلته موجودګي ضروري ده او کنه او ضروري ده کنه بیا به وروسته جاخی یا به وتوی چې دا کم دی او بل به وتوی چې سیوا او بل به وتوی چې برابر جاخه به جوړېږي ښه ضروري ده د بینکونو د پاسه یې لیکلي ون د دې ون څه مطلب دی په زیړ کلر کې د بینکونو د پاسه یې نه لیکلي د اے ټي ایم د پاسه یې لیکلي د اے ټي ایم د پاسه یې غټ ون لیکلي ون اے ټي ایم د پاسه او لاندې ورته وړوکې شانتې لیکلي لینک ون لینک د ون لینک مطلب دا دی چې دې کې هر یو اے ټي ایم کارډ هغه کار کوي چې ستا هر یو بینکي او ته دې ته ورشې نو ستا هغه ون لینک مطلب دا ټول په یو لینک کې دي پوهېږې دا په اے ټي ایم وي په بینک باندې نه زه یو زرګر یم زما والد صاحب وفات شوی دی د هغه سره د خلکو ډېره زیاته سونه پاتې شوې ده او د هغې مالکان نه دي معلومه څه وکړم ورسره دا ځان سره وساته عموما داسې کېږي چې کومو خلکو نه ستا بابا سونه اغوستی ده که نه زرګران د هغې ټول لیسټونه ځان سره تیاري یو کاپي یو ډایري په هغې کې د هغې پته هر څه پکې موجود دي نو ته هغې پسې وګرځه هغه چېرته پیدا کړه نور که نه دا ځان سره وساته او که دا دې چېرته چاله ورکړه او بیا مالک پیدا شو نو بیا ته ذموار یې هغومره تاوان به وله ورکوې ښه په حیث کې د اینې بیدل ضروري دي که نه بیدل ضروري دي که نه دي ضروري او که نه چې اینه هغه فرج خارج ته راشي نو هله بیا حیث شمارلی کېږي د هغې نه مخکې نه په قبر کې د انسان زندگی څنګه ده په تفصیل سره مونږ ته ووایه ما ته څه په درزال ته نه یم تللی چې لاړ شم بیا واپس راشم بیا به درته ویم دا د مولیانو نه تپوس کې د خلکو اختلافات دي په دې کې چې د هغې ځای زندگی څنګه ده ښه او تاسو په هر په جنازو کې علما کرام تقریرونه کوي که نه هغې کې به مو اورېدلي بس هغه کافي ده که نه اوس د دې تفصیل څه ضرورت دی ټایم ته کول 15 منټه پاتې ستا د لهجې نه معلومیږي چې ته دیوبندی او ستا د طرز نه هم داسې معلومیږي واه
ځکه چې د علماء دیوبند د کتابونو حواله ورکې کله ناکله چې داسې ده نو ته ماته یو مسله حل کا. مسله دا چې ستاسو په کتابونو کې دا عقیده لیکلې ده، لکه اشرف علي په خپل کتاب کې لیکلي. واه، اشرف علي په خپل کتاب، اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په خپل کتاب نشر الطیب کې لیکلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو نور دی او آدم علیہ السلام لا جسم نو پیدا شوی، نبی علیہ السلام پیدا شوی. او دغه د علماء دیوبندم عقیده ده. نو تا خو وی چې بشر دی. ای بدبخته، دا خبره خو جدا ده چې زه دیوبندی یم، بریلی یم، اهل حدیث یم، ارس یم، دې سره به ګورو. خو جدا خبره، خو زه خو د هر چا د کتاب حواله ورکوم. ښه خبره د هر یو کتاب نه رالم. زه خو د امام ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د کتاب نه حواله ورکوم، یا د امام رازی د تفسیر کبیر نه حواله ورکوم. هغه شوافی دي. نو دا مطلب دی چې شافعي المذهب یم، شافعي المسلک یم. نه داسې خبره نشته. هغه خو زه چاته نه یم چې زه هر یو مسلک سره تعلق ساتم یا هر مکتبه فکر سره تعلق ساتم. البته دا خبره چې کومه حق خبرې هغه کول پکاري، کومه حق نه هغه پرې ښودل پکاري. حقیقت دا دی علماء دیوبند کتابونه زه اکثر ګورم، د هغې وجه دا ده چې مکاتب فکر چې څومره دي، که بریلیان دي، اهل حدیث دي، دیوبندیان دي، پنجپیریان دي، جماعت اسلامي دي، په الله مې د قسمي که دیوبندي علما غونته کې قابل د مخ ته ځمکې چېرته لیدلي داسې علما دي. علماء دیوبند داسې خلک قابل دي. بس ما د ټولو کتابونه کتلي، زما لایبرري وګورئ تاسو ته به د هر د شیعګانو بلکې د عیسایانو کتابونه هم را سره پراته دي، د یهودیانو کتابونه هم را سره پراته دي. دا مسله نه ده. مسله دا ده چې یو سړی کتاب لیکي کله که نه، یو سړی کتاب لیکي. تاسو وګورئ په مونږ کې څومره خلک دي چې هغې به کتابونه لیکلي. که په تاسو کې یو کس کتاب ولیکو شپه ورځ به برید تاوئ که نه به تاوئ چې ما کتاب لیکلی دی. چې یو سړی د 10 کتابونو مصنفي، یو سړی د 50 کتابونو مصنفي، د هغه به څه حیثیت وي؟ هغه قابل وي که نه به یې قابل؟ که هغه د هر مکتب سره تعلق دی، د هغه به څه حیثیت وي؟ ګوره یاد ساتئ چې هغه دومره کتابونه لیکلي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغه د کتابونو تعداد خو څوک 1500 بیانوي یا 1700 بیانوي چې دونه تصانیف یې کړي. بله دا خبره دویمه، دا خو د هغې د قابلیت خبره وه. خو دویمه خبره ده چې تا دا ویلي چې په نشر الطیب کې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام نور دی. نه داسې خبره نه ده. د علماء دیوبند عقیده دا ده په علماو کې چې د هر مکتب دی، د علماء دیوبند عقیده ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نور هم دی او بشر هم دی. نور هم دی او بشر هم دی. او دغه صحیح عقیده ده، دغه صحیح عقیده ده. پوهېږې په دې باندې؟ هغې تفصیل دا به درته بیا ویم. دم درود او د تعویض دپاره اجازت اخیستل د دې څه شرعي حیثیت شته که نه؟ ښه خبره ده چې والي سړی اجازت والي. ښه، یو حدیثو ذهن کې مې و، ذکر آیات شو بیا به درته ویم. آیات شو بخاری شریف کې روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په مناقبو کې کله چې مناقب شروع کېږي که نه صحابه کرامو، بخاری شریف کې هلته یو روایت موجود دی او هغې کې د یو څو صحابو صفتونه کوي نبي علیه الصلاۃ والسلام. وی چې خذ القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى ابي حذيفه وابي ومعاذ بن جبل. تاسو چې کله قرآن اخلي د څلورو صحابو نه والي، څونه؟ د څلورو نه، ځکه دا ماهر دي په قرآن مجید کې. من عبد الله بن مسعود، لومبی څوک یاد کو؟ عبد الله ابن مسعود. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي فبدأ به، ابتدا د چا نه وکړه؟ د عبد الله ابن مسعود نه وکړه. فبدأ به وسالم مولى ابي حذيفه، یو دې صحابي نه قرآن له، ومعاذ وابي بن كعب، د معاذ بن جبل نه او د ابي بن كعب نه. ابي بن كعب او سید القراء چې څه ته وایي، د قاریانو سید او سردار د دین قرآن والے صحابونه. صحیح ده. نو د دې نه پته لګي چې یاره د اجازت خپل یو حیثیت دی. ځکه نبی علیہ السلام خاص خلق کوي. ولې نور له قرآن نه ورتلو؟ عمر له قرآن نه ورتلو، ابوبکر صدیق له قرآن نه ورتلو رضی الله عنهم. نور له نه ورتلو، نه نورم ماهرونو. علی له نه ورتلو رضی الله تعالی عنہ چې د علم دریابو. الله فرمایي قرآن د چا نه والے؟ د څلورو صحابو نه والے. دا ولې؟ یو خاص حیثیت دی د اجازت پته لګي. د یو زنانه سره په عدت کې نکاح کېدی شي که نه؟ نه، باطله د نکاح نه کېږي په دغه وخت کې. ښه، د یو ماشوم ختنه یعنی ماشوم سنتول
دا یو زنانه ډاکټره کولی شي که نه؟ که ماشوم یله که ماشوم یي که څه غلط خطرات نه بیا پوهېږئ په دې د فقه حنفي په د احنافو د فقه یو کتاب مې کتو مطالعه مې کوله په هغې کې مې یو خبره ولیده حیران شوم ډېره ناروا خبره وه هغه دا چې لیکلي و چې یو سپی کله تا سره مستی کوي او ستا کپړو له خوله دروړه نو ستا کپړې بېلمازه کېږي او که چېرته یو سپی غوسه یي چېرته او ستا کپړو له خوله دروړه نو نه ناپاکه کېږي اوس د دې مسلې خو نه څه ضرورت شته او نه څه حکمت شته په دې دواړو کې څه فرق دی واه جي واه د ابو حنیفه مذهب باندې پوهېدل هغه د ابو حنیفه مازغه غواړي ښه د چا مازغه غواړي د ابو حنیفه په مذهب باندې پوهېدل د ابو حنیفه مازغه غواړي د امام محمد غونته کې ذهانت غواړي د ابو یوسف غونته کې د فیصلې صلاحیت غواړي د حسن ابن زیاد غونته کې تقوا غواړي د امام ظفر غونته کې هوښیارتوب غواړي نه اله د فقه مذهب حنفي هغه فقه د انسان سمجھ ته راځي څه ګپ خو نه دی دنیا څلورې سي خلک دي څومره څلورې سي درې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې درې سي مسلمانان او دا یو عیسه چې پاتې شي دا نور مذاهب دي نو ولې دا درې سي مسلمانان چې دي په دنیا کې دا ټول بېوقوفه دي دا بېوقوفه دي ای مسلمانه ته اهل حدیث شو نه دی دا مطلب نه دی چې ته په فقه حنفي باندې رد وکړې ښه پوهېږې مونږ دا نه وایو چې دا یو حصه مسلمانان بېوقوفه دي مونږ هغې ته هم ښه وایو امام شافعي د هغه رحمت الله علیه د هغه ښه ادب او احترام کو داسې عزت دی زموږ په زړونو کې د امام شافعي څنګه چې د خپل امام عزت کوو ادب د امام احمد صاحب زموږ په اړه کې داسې عزت دی او د ټولو امامانو بلکې د هغې امامانو چې په دې څلورو مذاهبو کې نه دي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه امام ابن جوزي رحمت الله علیه امام ابن القیم رحمت الله علیه د هغې مونږ داسې عزت کوو څنګه چې د خپل امام عزت کوو دا مطلب نه دی چې ته په یو مذهب کې یا ته د هغې نه خارج او ته بل ته سپک وګورې او هر چې دا مسله دلته موجود ده دا مسله او یو بله خبره وکړه د هر یو مذهب په دې څلورو مذاهبو کې ځان له اصول دي نو هغه خلک چې هغه دې څلورو مذاهبو نه بهر دي او ځان ته غیر مقلدین وي او ځان ته اهل حدیث وي هغه بیا داسې قسم اعتراضونه کوي نه اعتراض خلک اله کوي چې هغه یو څیز زده کړي ته راشه اول مذهب حنفي زده کړه بیا داسې اعتراض کوه د هغې نه پس راشه په امام ابو حنیفه باندې اعتراض وکړه د دې مسلې حل در کوم درته ښه صرف جبه نه ته مسلې حل روباسو خو صرف دا وایم چې اول خلک یو مذهب زده کړي د هغې نه پس په هغې باندې سوال او اعتراضات چوتې نو مونږ به وایي څه پوهېږي سړی هر چې دا مسله د احنافو کتابونو ذکر کړې ده چې یاره سپی تا سره لوبې کوي او خولې یې دروړه نو کپړې بېلمازه کېږي او که په غوسه کې بیا کپړې نه بېلمازه کېږي نو د دې دپاره لس منه عقل پکار دی هغه دا کله چې سپی په غوسه کې د هغه په خوله کې لاړې نه وي خولې وچي نو کپړې نه بېلمازه کوي کله چې سپی غوسه وي نو خوله کې لاړې وچي نو بیا لونوالی نه نو کپړې هم نه بېلمازه کوي خو دا عقل نشته نو په دې خلکو چې که چېرته دا سپی په مستۍ کې نو د په خوله کې لاړي او کله چې دی غوسه وي نو د خولې لاړې وچي شي هر مخلوق داسې دی چې د هغې له کله غوسه ورشي د هغې په خوله کې لاړې بیا نه وي ښه وچي نو چې کله لاړې نه وي په خوله کې نو لاړې بېلمازه دي د هغې د وجې کپړې بېلمازه کېږي پوهېږې په دې باندې دغه حکمت دی او دغه په دواړو مسلو کې فرق دی ښه